السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله کوم ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. راځئ ملګرو په دغه ویډیو کې زه نن تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آیډي د ټول عمر لپاره ور ختم کړئ. یعنې بل چا ستاسو په نوم باندې غلطه آیډي جوړه کړې ده، اوس تاسو غواړئ هغه بنده کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ، ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که ته هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو له مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته به تاسو راسئ، په دغه اپشنز باندې به کلیک وکړئ. ګوره زما آیډي د ډیوډ خان په نامه ده ملګرو، نو زر عالمه دا به خلاص کړئ. دلته به ملګرو کله تاسو خپل پروفایل خلاص کړئ دلته به تاسو اوس هغه سړی پیدا کړئ د کوم سړي آیډي چې تاسو ور بندول غواړئ. نو ملګرو زما یو ملګری ده د اقبال خان په نامه ده، اوس زه غواړم د دغه آیډي ور چیز کړم بنده کړمه. ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده، بغیر اپلیکیشنه بغیر HTML کوډه تاسو دا کولی شئ چې استعمال کړئ. نو ملګرو دلته به تاسو راسئ، په دا مور باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دا مور باندې کلیک وکړئ دلته ملګرو دی تاسو 15 اپشنه درکوي. یو ګیو پیډ پیک او ریپورټ د پروفایل ده، بل بلاک ده، بل سی فرینډشپ ده، بل تاسو به راسئ په دا کاپي لینک ټو پروفایل به کلیک وکړئ. د هغه رقم په دا مور باندې کلیک وکړئ، ګیو پیډ پیک او ریپورټ د پروفایل په دې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دا لوډینګ روان ده. کله چې دا لوډینګ پوره شي تاسو ته ملګرو دلته نور اپشنان درکوي. دلته به تاسو راسئ په دا 15 اپشنانو کې په دا 6 اپشنانو کې په پیک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، تاسو بیا سینډ کړئ. ملګرو چې کله دغه تاسو سینډ کړئ بیا به ریپورټ پروفایل وي، دا پروفایل به تاسو چې ریپورټ کړئ او په دې به ټیک مارک شان سره ولګوئ، دلته بیا تاسو ریپورټ کړئ. کله چې دغه دلته تاسو ریپورټ کړئ ریپورټ به دلته ډن سي، نور کار مخته کوو ځو مخته پسې. کله چې خالي دا ډن سي ملګرو دا ډن سو، اوس بیا تاسو ډن ووایئ، بیرته به په بیک باندې ولاړ سئ، خپل آیډي څخه به بیرته ووځئ، بیرته به راسئ اپشنز ته. نو ملګرو زه بیرته راځم اپشنز ته. اپشنز ته چې راغلاست دلته به ملګرو تاسو راسئ هیلپ اینډ سپورټ ته. په هیلپ اینډ سپورټ کې به ملګرو دلته تاسې 4-5 اپشنه درکوي. هیلپ سینټر ده، رقم سپورټ انباکس ده، هیلپ کمیونټي ده. تاسو به راسئ په ریپورټ ا پرابلم به کلیک وکړئ. دلته به راسئ سمثینګ ایزنټ ورکینګ په دې به کلیک وکړئ. ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسئ پروفایل به پیدا کړئ. ملګرو دغه پروفایل ده، په پروفایل باندې به کلیک سره وکړئ او دا دلته به هغه کوم لینک تاسو هلته کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړئ. ملګرو دلته به تاسو سینډ وي. کله چې تاسو سینډ وي ملګرو په 24 ګنټې اندر کې به دغه آیډي له ټول فیسبوک څخه ختم سي. ګوره که چیرې دا ریپورټ پوره سو په دې پوه سئ چې آیډي ختمه سوله، که چیرې دا ریپورټ نه سو پوره بیرته بیا له سره ریپورټ کوئ. نو ملګرو دا ریپورټ ته انتظار کوو چې آیا دا ریپورټ پوره کېږي او که نه پوره کېږي. که چیرې دا پوره سو په دې پوه سه چې په 24 ګنټې اندر کې دغه آیډي له ټول فیسبوک څخه وځي ختمیږي. نو ملګرو دا رقم تاسو کولی شئ چې د بل چا ته فیسبوک آیډي د ټول عمر لپاره ور ختم کړئ. ملګرو زما نیټ چې دا یو څه سلو ده، نو اوس ګورو چې دا کار کوي که نه کوي. که چیرې کار وکړئ نو ملګرو دا ریپورټ به ډن سي، که کار نه کوئ بیرته به تاسو له سره بیا ریپورټ کوئ. ګوره ملګرو ریپورټ وسو، ریپورټ چې ډن سي دلته تاسو ته دا راړي، نو بیرته به تاسو لاړ سئ بس خپل فیسبوک استعمالوئ، ریپورټ به چې سي وبسي. اوس تاسو کولی شئ چې د هغه سړي آیډي ګوره چې سوله بنده سوله، په 24 ګنټې اندر کې به د هغه سړي آیډي له ټول فیسبوک څخه بنده سي. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو زموږ ویډیو خوښه سوې او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسې هر ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیو کې، تر دې مهاله د خدای په امان.